په ټوله دنیا کې د پاکستاني ځوانانو ډیمانډ دی دا بیروزګار عالم چې دلته په زموږ په پښتون وطن کې ګرځي دا باید چې خارج لره ولاړ شي که ونر سره دی ولې دلته خپل ځان چې دی هغه تباه او برباد کوي او خپل وخت ضایع کوي باید ولاړ سه په خارج کې په ډالرو په ریالو په درهم کې پیسې وګټه او خپل وطن لې راوړه او وطن چې دی ګل ګلزار کا. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن به موږ مجلس کوو د پښتون وطن کې چې دا وخت کم ځوانان بیروزګار عالم ګرځي او راګرځي پاسپورټونه جوړ کړي یو خرچې مرچې سره پیدا کړي په قانوني تور و بیرون ته ولاړ سي ډالر او ریال کې پیسې پیدا کړي خپل وطن ته راواستوي کور علاقه هیواد قوم چې دی هغه ته ترقي ورکوي. نن به موږ پر دا باندې مجلس کوو چې په خارج کې و پاکستانیانو ته کم سہولیات چې دی هغه سته او پښتنو ته کم سہولیات سته او افغانانو ته کم سہولیات سته او په یا امکانات سته د روزګار غنه پر دې باندې مو مجلس کو خو دغه سمخ کې د ازما یوټیوب چینل دی هر مخصوص دلته مجلس کوم په پښتنو علاقو کې چې کم ستونزې دي د کور پر حواله یا د ټولنې په حواله باندې نفسیاتي ذهني پر دا باندې موږ مجلس کوو چې څنګه موږ د یو ځوان د یو انسان د چې دی هغه ذهن ور بدلوي سو او په مثبت کارو یې اخته کولی سو نه دا تخریب و دا کارو څخه لري کولی سو. تاسو د ازما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ فالو یې کړئ کمنټ پر ورکړئ او شیر یې کړئ. دوستانو هغه ورځ ماته یو چا میسج راوکړ د خارج څخه هغه ول نقیب صاحب ته دغه په خپل وطن کې او پښتنو ته دا یو پیغام ورکړ ستا ویډیوګانې خلک ګوري په د یوټیوب کې په فیسبوک کې یا په ټیک ټاک کې چې دلته په خارج کې و پښتنو هنرمند ځوانانو انسانانو ته ډیر اړتیاوې سته ډیر مواقع سته او ډیر ضرورت سته اړتیا سته دا راواستوي پاسپورټونه او شیان جوړ کړي که هنر لري راسي په دا ملک چې دی یو قانون سته یو انصاف سته یو ښه لاره لیکه سته یو ښه تهذیب سته زده به کې او د خپل وطن کې به دغه پیسې هم راوړي خپل وطن لره کور به هم آباد کې هېواد به هم آباد کې نه او قوم و وطن و خاندان ګرده به ورسره بدل سي. تاسو وګورئ زموږ د پښتنو سیمه کې چې کم ځوانان په خارج کې ژوند تیروي هلته که هر روزګار کوي دا معنا نه لري خلک وایي یاره دی د معمولی چې دی نوکري کوي او ملازمت کوي یا په کمپنۍ کې یا په هوټل کې باید ته په کراچي کې هوټلینګ کولی سي په لاهور کې کولی سي په حیدرآباد و سکرو په دا علاقو کې هوټلینګ کولی سي د هوټل مزدوري کولی سي په دغه زموږ وطن کې ورور مستریتوب کولی سي خرات کار کولی سي نو په خارج کې ولې نه کوي ښه ښایسته ژوند دی برابر به سي د جمعې په ورځ یا د اتوار په ورځ د چټۍ په ورځ باندې ښه چکرونه به م وایي پیسې په ډالرو په دا شیانو کې چې دی هغه ګټي او وطن ته بې ورسته زه دا نه وایم چې په غیر قانوني طور په غیر قانوني طور چې دا د تبتان بارډر و ایران لولاړ سي بیا ترکیه لولاړ سي بیا یونان لولاړ سي په کشتۍ کې هلته مړه سي تباه کې دلته ایجنټونه چې دي ایجنټان دلالان چې دي پیسې جن واخلي ویشلي هلته غلط ژوند تیروي زه دا نه وایم زه دا وایم چې ښه په قانوني طور اسناد در سره یي تښتېدلی نه یې یو غلط کار دې نه یې کړي په ښه طریقه په جاز کې ولاړ سه راسه لکه دا خلک چې عمرې له راځي سعودي له راځي دا رقم ته هم په ښه عمومي و رواجي و او عام چلن په طریقه باندې تم ځان ورسوه هلته د یو کمپنۍ سره خبره وسي نو هغه دا ویلې چې په خارج کې دلته مثلا په کوریا کې ولې د روزګار ډیر سخت بیروزګار انسانانو ډیر سخت کمی ده راسي وروره دلته راسي روزګار به کوي په یو کمپنۍ کې په اټو موبایل کې په موټرسایکل و ګاډیانو جوړېدو په کمپنۍ کې به تی کار کوي یا دا رقم کنسټرکشن کار کې به لګیا یاست نه یو ښه پیسه به تاسو ته ملاویږي هغه به کور ته مرسته ژوند به هم په برابر کې واده و کوشنیانو طریقه ګرده سیستم به دې برابر سي لیکن زموږ خلک چې دي دا زموږ پښتانه په پردیسي کې ډیر چې دی هغه کمزوري دي نه
دا په خارج کې په سعودي کې په یورپ کې په امریکا او په لندن او په سعودي او په دوبۍ او په دا کې د دوی دپاره ډیر د روزګار مواقع دي لیکن دی چې دی د ماینې او د مور او د خور او د خاندان او د یاران چې دوی دغه پردیسي نسی برداشتوي او هلته نه ځي باید په قانوني طور چې هلته ولاړ سي او تا سره ښه هنر در سره وي انشاءالله تعالی پیسې به په ریال او په درهم او په ډالر کې چې دی هغه ګټي او دلته به راوړي په کوریا کې په جاپان کې په چین کې د دوی لپاره روزګار مواقع سته وروره په جاپان کې هلته سره ځوانان اوس ختم کیږي په کوریا کې ځوانان ختم کیږي ورور د افراط زر او ورسیز پاکستانیانو د افغانانو ډیر سخت ضرورت سته که دوی ته هنر پیدا سي او یو کمپنۍ والا دی راو چې دی هغه وبولي خپل وطن ته او دلته په کاروبار باندې اخته کی یقین ومنه دا زموږ د پښتنو یو سماجی بدلون به یو ټولنیز بدلون به راسي نه هغه موږ وروره د پردیسي صدۍ بیریږو ولاکه سره وروره دا ملک دا پاکستان هغه ورځ زه پاسپورټ دا پاسپورټ افیس له زه هغه ورځ تللی ولم هغه یو افسر ورته وویل ولې ستا په شناختي کارت کې چې دی هغه ژیره نسته اوس ته تبلیغ له تللی اوس تا ژیره چې ده سته نو لہذا موږ چې تصویر واخلو د شناختي کارت سره ستا او د موجوده چې کوم ګیټ اپ دی ژیره دې لګوه ستا اول ته چې کوم ستا زوړ شناختي کارت والا تصویر ستا هغه دا زموږ سیسټم نه ډیټیکټ کوي نه شناخت کوي لہذا ته دی وکړه یو واره د شناختي کارت تصویر بدل که بیا دلته راسه وروره دا پاسپورټ به موږ در جوړ کړو دی چې دا وخښمېدی دا پټوي دا تسکي ول د دې ملک څه وکړمه زه خو د دې ملک څه وځم دا ملک مو موږ ته چیش راکړی دی ژوند یې را تباه او برباد زغرده که زما پاسپورټ را جوړ که زه د دې ملک څه ځم وروره تباه او برباد یې کلمه دا ملک خو ماته یو شی هم نه دی راکړی بس وروره هېواد و ملک دی دی ښکنځاوې کولې ما دی ورته کتل سړی اوس په دا باندې څه وکړو دی نه وخښمېږي د دې خوا یو ټیټ چې دی د محمد علي باکسر رقم یو څوک چې دی هغه دی نه په پاسپورټ افسر ته ولګي او یو دانه ماته هم په خیرات کې راکړي نو زه ورته چوپ سولمه نو خبره داسې ده زموږ ځوانان باید چې په قانوني طور ولاړ سي هلته روزګار پیدا کړي او خپل وطن او کور علاقه چې دی هغه آباد کړي خو د دې دپاره داسې یو څه کارونه پکار دي داسې یو څه ضروري لوازمات یا هغه شیان چې بنیادي شیان دي هغه باید چې وسي ته باید چې دغه کوم چې زموږ په هیواد کې دا ټکنیکل ادارې دي فني ادارې دي نه په دا کې داخل سي او یو څه هنر شپږ اووه میاشتې چې دی دا هنر چې دی هغه زده کړي او بیا به ته چې هلته ولاړ سي په بار ملک کې بیا به دې نو خوله وازه نه نیولې بلکې د تا سره به یو سند وي اسناد هغه د تعلیم ضرورت نشته هلته چې مازې ولاړ سي که د وایرنګ یې پلمبر یې ویډیو ایډیټینګ وي یا د انجینیرینګ وي یا الکتریسټي کار وي د بجلی یا دا رقم د ګاډۍ کار یا د موټرسایکل کار یا د موبایل وایرنګ کار دغه ادارې وتی ته مفت چې دی هغه تعلیم درکوي خو تی ورسي وروره تی ګرده ورځ وروره لګیا ویاست د بل مزدوري کوئ لیکن په دغه ادارو کې یو هنر ناحاصلوئ چې مفت یې درکوي هر درې میاشتې بعد دا کورسونه حکومت چې دی هغه متعارف کوي اعلانونه کوي نه په رسنۍ کې په میډیا کې اعلانونه کوي چې بای دا ورځ باندې به شروع سي دغه کورس به شروع سي ته دا کورس ځوانان ته زه دا وایم ته دا کورس چې دی هغه مکمل کړي دا سند درلاسه کړي او په هنرمند ژوند باندې ولاړ سي بیرون ملک ته ان شاء الله روزګار به تاسو ته په منټو کې ملاویږي باید چې زموږ ځوانان بالا روزګار د حاصلېدو دپاره د روزګار د تلاش دپاره پریشان نسی ولی په بیرون کې د اورسیز د پوسټونو خو موږ ګورو نه اورسیز پاکستانیان چې اعلانونه کوي چې بای پلانکي ځای ته چې راسي د بیروزګاره ځوانان دي دلته دوی ته ښه په دا کمپنۍ کې روزګار ورکول کیږي راسي وروره پیسه خرچه اوسېدن کې دا ګرده پر موږ باندې ده نو د نن سبا په دور کې د هنرمند انسان ډیر سخت کمی ده او هنرمند انسان هر سړی خوښي هر ملک خوښي
تاسو په قانوني تور پاسپورټونه ویزې او سیستم برابر کړئ ولاړ سئ یورپ ته جاپان ته چین ته کوریا ته هلته به په ډالرانو کې وتی ته او په درهمو کې وتی ته روزګار درکول کیږي خو تی د پردیسي د ژوند څخه ځان بالا وباسي ولاړ سي ورور یو څلور پنځه کاله چې دی محنت شټې ټوکې ولور به مې هم برابر سي سیستم به مې هم برابر سي خو چې ستی دغه د پاسپورټ او د ویزې او دا سیستم برابر سي د دې دپاره پکار دی چې ځوانان بالا محنت وکړي زه دا وایم چې دوستانو بعضې ادارې چې دي هغه وتی ته غلطې لارې درښي تسې پیسې چې دي هغه د څه واخلي او هلته مې په یورپ کې دغه تنې تنها پرېږدي نو د دوکهباز ایجنټانو څخه به هم ځان چې دی هغه ژغوري ولې هغوی فراډیه خلک ناست دي وتی ته دا وایي چې زموږ مې بار ملک ته استوو هېڅ بار ملک نسته وروره هلته مې پر سارا کې یو ځاګی پرېږدي در په دره به مې پرېږدي دوکه به درکړي داسې خاص کمپنیانې چې هغه ډیر مشهور یي په دا کار کې او ښه سند لري او غټ نیټورک یي د هغې په مدد باندې تاسو تللی سئ کنې په دا وطن کې د فراډیانو کمی نسته وروره ستاسو پیسې چې تاسو په دومره محنت باندې پیدا کړي چې اوس به موږ ویزه او پاسپورټ طریقه برابر سي بار ملک ولاړ سو هغه مې دوی لوټ کړي وروره بیا یې نو اته پته شی نه خلک پیدا کوی سي چې دا فراډیان دا د کومې خوا سره رالو دا ډبل شاه د کومې خوا سره رالی د کومې خوا سره ولاړې نو د دوی څخه به هم ځان ژغورئ او لیکن هنرمند انسانانو ته زه دا چې دی هغه تجویز ورکومه چې فوري تور لاړ سي او چې هلته ستی یو خپل رشته دار وي د هغوی سره کنیکشن جوړ کړي او ځان چې دی په ښه قانوني اسنادو سره لیس ولاړ سي هلته ونه حاصله کړي او زموږ وطن لره ګټه راوړي ډالر راوړي او درهم راوړي هر ماخستن به د نقیب کلزی پر دغه یوټیوب چینل باندې به مجلس کیږي ان شاء الله تعالی تاسو د ازما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ کمنټ پر ورکړئ لایک کړئ او یو بل ته شیر کړئ چې دا رقم موږ د پوهنې او د دود دستورو د پښتنو په حواله باندې زموږ دا مجلس جاری وي حاضردم نقیب کلزی ته ورکړئ اجازت د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد